سلامونه یو ځل بیا خوشحال صاحب، تاسو ته وعلیکم جبار السلام خیل بخیر صاحب ته، راغلاست. ټولو ملګرو ته په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسېږي. سهار یو کوچنی لایو و، په هغه کې مو همدا خبرې کړي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا بحث یوازې دا نه ده چې موږ یې نور اړخونو ته، بلکې دلته احساسات د موږ د ټولو رانغښتي دي. که د هر افغان، د هر بچی د دې وطن د طبیعي خبره د هغه یو ډول غبرګون په دې موضوع ښیي. راځو په څو خبرو باندې غږېږو. په تېرو 4 کلونو کې، مخکې له دې چې په دې جګړې وغږېږم، د دې نه مخکې څو ځلې نور هم د پاکستان سره جګړه سوې ده په همدغه 4 کلنه دوره کې. او تاسو ته به دا معلومه سوي چې د طالبانو د حکومت له ادرسه ځواب نه ورکول کېده، چې خاموشي به اختیارېدله. د دې په خاطر باندې ولس چپ پاتې کېده. ګوره، دغه ولس حکومت چې ده، دا همدغه کمال لري. دغسې که چېرته د حکومت یو ډول دریځ، قاطع دریځ وي او دا خبره کوي کله چې څوک زما پر خاورې باندې یرغل کوي، بیا په ځانګړي ډول په طالبانو باندې یو ډیر تور داغ، غټ تور داغ دا دی چې دا سټامپ یې لګېدلی چې دا د پاکستان خپل خلک دي. متوجه یې؟ کله چې پاکستان پر افغانستان یرغل کوي یا حمله کوي، په دغه وخت کې د طالبانو غبرګون باید د عام ولس نه هم سخت دی. دلیل یې دا ده چې دوی مجبور مکلف دي، ځکه پر دوی باندې یو ډول ټاپه ده. تر دوی دلته د سیاسي فشار لاندې دي، که اقتصادي فشار لاندې دي، نور بندیزونه دي. دا ټول په نظر کې ساتلو سره بیا هم د خپل د ولس د ملاتړ د لاسته راوړلو په خاطر دوی مجبور مکلف دي چې د پنجاب په مقابل کې دریځ یې بیخي واضح او قاطع اوسېږي. څرنګه چې نن طالبانو جګړه وکړه، د دوی په مقابل کې ودرېدل، په ټول په دې فرضي کرښې باندې جګړه وه. څه فکر کوي چې حسیب، جلال جبار خیل، خوشحال صاحب او نور ټول ملګري چې دلته دا په هر نظر چې دي، په هر فکر او په هر ایډیالوژي چې دي، څه فکر کوي چې دا دومره بې ننګه بې غیرته چې نن د وطن پر سر جنگ دی او هغه به دلته د دغه موقع نه استفاده کوي، دلته به راځي طالب ته به پیغورونه ورکوي، د طالب مورال به ښکته بیایي. د دغه ځای نه درته وایم، که چیرې زه له طالب سره یوه ستونزه نه، 1000 ستونزې به لرم او زه به یې بیا لرم، خو دا هم در سره په یاد وساته، کله چې خبره زما د وطن راځي او زما د وطنوالو راځي، که هر څوک زما پر خاورې باندې یرغل کوي، د هغه په مقابل کې زه ودرېږم. نن را سره طالب د تا په مقابل کې جګړه کوي، که سبا په افغانستان کې اسرائیل حکومت یهود، زه د یهودو سره ودرېږم، د تا په مقابل کې جګړه کوم. طالب خو بیا را سره په پښتو ژبې خبرې کوي، په ما سره په خاوره باندې شریک، په وطن شریک. یهودو سره زه په څنګ کې ودرېږم، د طالب په وړاندې د پاکستان په وړاندې زه جګړه کوم. نو فلهذا دا خبرې به بیخي اوس نن یو سایډ ته پرېږدو چې موږ طالب سره اختلافات لرو، وټ ایور چې هر څه دي، خو نن ورځ د پاکستان خصوصا د پنجابي میډیا په اړه درته غواړم یو څو خبرې وکړم. تاسو به هغه یو هندوستان یو ژورنالیست دی چې راغلی و افغانستان ته، کرکټ نوم ورته شوبام چې نومیږي. هغه یوه ډېره جالبه خبره وکړله. وایي د طالب د پاکستان ټوله جګړه، تاسو د پاکستان د تاریخ وګورئ، د هندوستان سره په جګړه کې ټول عمر دوی بایللې ده، خو په میډیا کې او خلکو ته په تاریخ کې دا کوشش کړی چې وروښي چې موږ ګټلې ده. د دوی تر ټولو ښه مثال یې د حارث رؤف هغه کمال چې په کرکټ ګراوند کې وکړ. بیا د حارث رؤف نه وروسته د پاکستان د ښځو د کرکټ لوبډله وه چې هغه کار ښځو یې وکړله، چې هندوستان ته دا زور ښوده چې موږ تاسو تیارې وغورځولې. الان کې چې هندوستان ورته چې دغه په دې میدان مې وهلې او په هغه میدان مې وهلې، د 90,000 نه زیات سرتیري د موږ ته پرتوګونه ووتل، له ده نه نو زیات د شرم خبرې چیرته ستري. همدغه نن ورځ د پاکستان میډیا پر چی باندې غږېږي. یعنې ته فکر وکړه چې دوی دومره زموږ پر ذهن باندې لوبه کوي، داسې ګرځېږي پر دې مواردو چې دا خو نمک حرامه دي، دا خو داسې دي، دا ټول هغه خبرې دي چې سړي په ذهن باندې بد تاثیر کوي. خو نن ورځ له دغه ځای نه وایم، منګه به زرګونې ستونزې لرو، منګ به له شک پرته غریبان یو، منګ به له شک پرته په وطن کې وسله نه لرو، منګ به ټوپک نه لرو، منګ به هیڅ نه لرو. خو دغه یوه خبره دی، د پنجاب او د پنجاب طرفدارانو ته او ګلخانانو ته د دوی تر غوږو دې ورسیږي چې په افغانستان کې پر دغې خاوره کې یو ملت پروت دی، یو ملت پروت دی. والله په بالله که په افغانستان کې یو طالب هم په دې خاطر وجنګېږي ته ودرېږه چې ماته معاش راکړي، دا طالب به دې خاطر جنګېږي چې دلته زما د وطن پر سر جګړه ده. والله په بالله که نن حسیب دلته ګوري چې دغه نن خبره د ولس سو، حسیب بم په همغه افغانستان کې په همغه د فرضي کرښې باندې ولاړي، جلال بم ولاړي، فدا بم ولاړي، ځکه دا ملت دی. د ملت او د تا په څېر د ولس دغه چې کوم د پاکستان دا 240 میلیونه چې څومره دا ولس یا وټ ایور چې هر څومره دی، دا ټول وروره دلته چې کوم د دوی په آرمي کې دي، د دوی په اردو کې دي، که په پولیسو کې د دوی یوازې د پیسو دپاره جګړه کوي. پرته له شک ما په افغانستان
تاریخ په اوږدو کې دوی نه کله د پیسو دپاره جګړه کړې او نه بل شي دپاره، یوازې او یوازې هلته احساسات نښتي دي. والله په یوه کلشینکوف در باندې درنسي او جنګ در سره وکړي، او په دې به هم خبرې چې زه وژل کېږم، په دې به هم خبرې چې دغه اوس زه ویشتل کېږم، زما به اوس له دوی نه دغه ځینه اخواته زما مړی پروت وي، خو دا به در سره جنګ کوي. خو پنجابی زوی به په 1000 کالو کې هم دا جرأت ونه کړي. تاسو چې دا کوم خبرونه ویلې چې پوستې هلته ورته سقوط کړي دي او دومره خلک یې وژلي دي، زه له دې نه خبر یم. والله په بالله د دوی سره خو تیاری دي، بې پیلوټه تیاری دي، ورسره جیټ د چې هر څه ورسره وي. خو یو خبر ته کوم، جګړه په احساساتو باندې کېږي، او په افغانانو کې احساسات دي، هغه احساسات د وطن دي، د غیرت دي، د ننګ دي، او دا به ټول عمر کوي. او پنجابیانو ته زما د خپل د ټولو افغانانو نه دې نه غوښتنه دا ده چې په دغسې حالاتو کې د دغسې منځني خپل منځونو کې چې کوم بحثونه دي دا هېڅ په درد نه خوري. د ده پر ځای چې دا بحثونه وکړي، د میډیا کې تبلیغات وکړي. تاسو ورشئ د پنجاب د میډیا نه دا زده کړه وکړئ چې څومره په هوښیارۍ، څومره په چالاکۍ سره دوی تبلیغات کوي، په کوم ډول یې کوي. یو پنجابی ولاکه د کرښې دې خوا اوښتې، خو دا به درته داسې ښیي چې دا اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان یې اور بل کړی. دقیقاً درته پام خو دی دې موضوع ته. او زه نن بیخي دغه یعنی زره باور د وکړه چې زه خبر نه خبر وم کنه، زه حیران کوم ولې ګنې رښتیا دومره تلفات د دوی رښتیا به ډېر طالبان وزیري رښتیا به پوستې ویشتي کنه. یعنی زه هغه څوک چې اگای ما خبر نه اگاو ما په ما دومره تاثیر وکړ، ته فکر وکړه چې په نورو خلکو به څومره تاثیر کوي.